سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أخرجه مسلم. ډیرو محترمو مشاهدینو او سامعینو ورونو او خویندو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. کله چې الله سبحانه وتعالی خپل بنده ته د خیر اراده وکړي، نو دا انسان علم طرف ته متوجه کی. الله سبحانه وتعالی فرمایي چې ته اعلان وکا او دا خلق پوی کا چې آیا علما او جاهلان دا برابر دي؟ نه، هیڅ کله برابر نه دي. خو فکر او سوچ او عبرت دا د عقل والا اخلي. دغه شان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله څوک په یو لار باندې روان شي او د علم طالبي، علم زده کوي، نو الله سبحانه وتعالی ورته د جنت لار اسانه کی. او دا ډېر لوی فضیلت دی چې انسان ته د جنت لار اسانه شي. نو دا نور څه غواړي؟ په دې بنیاد باندې محترم ورونو، منګه د یو ډېر بهترین او مهم کتاب شرح شروع کوو چې هغې ته متن الاجرومیه، دا په نحوه کې یو بهترین کتاب دی. موږ به د هغې شرح کوو د الله په توفیق سره، خو په ډېر آسان او ساده انداز باندې چې په هغې باندې به هر یو ملګری په اسانۍ باندې پوهیږي. او د الله سبحانه وتعالی نه په عاجزۍ او تضرع سره دا دعا کوو چې موږ ته اخلاص را نصیب کړي، ځکه چې اخلاص په ټولو عملونو کې د روح حیثیت لري او د میوې حیثیت لري. نو کله چې چا کې اخلاص نه وي، نو هغه بې روحي او د هغې عملونه چې دا بې ثمري، څه میوه نه ورکوي. نو د الله نه اخلاص غواړو. او دا درسونه به د الله په توفیق سره د سوشل میډیا د ذریعې نه خورېږي، چې د هغې اهتمام زموږ ګران ورور شیر رحمان سلفي حفظه الله هغه دا اهتمام کړی دی. د الله په دربار کې ورته ډېر اجرونه غواړو چې د هغه دا سعی قبوله کړي او موږ ته او سامعینو ته ټولو ته فایده ورسي. ابتدایي څو خبرې کوو. اوله خبره دا د محترم ورونو چې علم نحوه ډېر آسان علم دی، او د هغې وجه دا ده چې علم نحوه محدود او د شمیر یو څو قواعد لري چې په هغه قواعدو باندې پوه شوي، ځان دې ور باندې پوه کړه، او بیا د دغه قواعدو عملی تطبیق دې وکړه په عبارتونو کې، نو نحوه به ډېره په اسانۍ باندې زده کړي. ځکه چې په عامه نحوه کې د څه نه بحث کېږي، خو دغه اسم فعل حرف دا به وپېژنې، ځکه د هر یو علامات دي
چې هغه دی پیژندل نو ته پیژنې چې دا اسم دی دا فعل دی دا حرف دی او به په نحو کې څه دي معرب او مبني دي دا غي تفاصیل دي د معرب علامات دي او دا غي اقسام دي د مبني علامات دي او دا غي اقسام دي دا بس دکی او به ات مرفوعات دي په دې بزان پوهه کې دولس منصوبات دي هغه بس دکی او دو مجرورات دي پاغي بزان پوهه کې او د دې قواعد په عبارتونو کې اجرا وکي چې هغه به تاسو په راتلونکو کې درسونو کې واورئ ان شاء الله تعالی نو علم نحو ډیر په اسانه باندې زده کېدلی شي ځکه بحثونه محدود دي او بغیر د تفصیل نه سره کولی شي چې په اسانه طریقه باندې نحو زده کړي خو تاسو ذهن ته به یو سوال راځي او هغه دا دی چې دا خبره خو موږ نه وی واورېده چې علم نحو دومره اسانه ده علم نحو باندې خو خلک کلونه تیر کی او به مرتزه شوی نه غلطی کوي نو محترم ورونو دا زمانم چې په علم نحو باندې خلک کلونه تیر کی او به نزد کیږي خدای وجه او سبب تاسو او پیژنې غدا ده مونږ ډیر په خفګان سره دا خبره کوو چې د علم نحو په اکثر مدارسو کې چې کوم درسونه کیږي او کومه طریقه د تدریس ده دغه طریقه درست نه ده دغه وجه دا ده چې د علم نحو یو ابتدایي کتاب مثلا هدایت النحو راوخله د دې په اول عبارت کې په اول جمله کې استادان 2-3 میاشتې لګي او باقي کې سخت بحثونه کوي د لوی کتابونو نه به بحثونه راوړي نو هغه طالب العلم نه دغه عبارت په مقصد پوي شي او نه په هغه تفصیل باندې پوي شي هم داسې به رواني منتقل شي نور عبارتونو ته په دغه طریقې کال ختم شي او د بیچاره طالب العلم په ذهن کې اسناس نه نو وجدا د چې هغه تدریس کې او په هغه طریقه کې هغه کمال نشته چې سره په اسانه باندې دي قواعد راواخلي او په خارج عبارت کې تطبیق کړي نو دی وجنا کال 2-3 په ولګي او بهم په نحو کې غلطي کوي نو موږ به الله په فضل باندې ان شاء الله تعالی دا کتاب په داسې انداز باندې تدریس کو چې هغه ډیر آسان انداز وي او زمون په دې تدریس کې به ډیر کوشش په دې باندې وي چې موږ کومه قاعده زده کوو چې هغه په موږ مثالونو کې تطبیق کو د اسم قاعده راوړو نو په کار دي چې هغه موږ په مثالونو کې او پیژنو همدغه رنګ فعل همدغه رنګ حرف همدغه رنګ مرفوعات منصوبات مجرورات او داغي تفاصیل نو د الله نه امید دی ان شاء الله چې د دې کتاب چې موږ انتها ته رسیدو نو علم نحو بس موږ زده شوي دا ابتدایي یو څو خبرې وي نور د علم نحو اهمیت او داغي مختصر تعارف دا به ان شاء الله تعالی په بل درس کې د الله په فضل او توفیق سره بیانېږي والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين